ओहो ना सानिया बेगा से कॉल्स वगैरह नहीं रागली हूँ मिस कॉल दे बाबा जानी रागलम माय स्वीट डॉटर ताको जमा पर इंतजार सतर की स्पी निकली बोले लेट हुई सॉरी बाबा जानी असल के लाला के जमा गाड़ी खराब शवे हो वही डूबा शुबा बच्चे तभी खोई करा ए मम्मी जी दयरे दो इस खबर निश्ता का हर सिंग की दिशु माद चान लिफ्ट पागश तो पलकोट रो रसीदमा सोचो बिगड़े हर चार लिफ्ट माला नन सब वक्त ढेर खराब दे मम्मी जी तासु त दयरे दो हिस्से जरूरत निश्ता आखिर जो लुर्द चायम कि चारा त पहुंचे तो सरगो कतल नस्तर की बत्ती उबासम आओ खूब हम बच्चे बस उसे माफ कर वर्षा स्टोरी स्तोमाला रागले दे यो प्यारे पहले चावल पकड़ ओदरेगे चेबा जुजोड़ो माँ और उसकी बे मम्मी जानी बाबा जानी और सानिया जानी माय स्वीट डॉटर गोरा खान जमुंग उस्ताद सुरोगम पदेशक बंद शेवा पयो बाय गम गरज न को हुनन स्ताज जी बिया पमुंग बाली लास उचत को मंगवत जका सुने वे जमुंग दरोगे ख्याल सातल खुद रज्वे बदे पोई के किने खबनी गडे वडे खबर मको गुल बाचा गिली तरागले गिला कवा धमकी मरा कवा मां मखफूजी तो सिर्फ कदम पलास के न दे वर पड़े दस चल में मुतखले پښتون خو په خپل ځای کې چاته د ډس خبره نه کوي خو خیر تا چې سوې خدي وې دا تاسو ته مونږه دومره پاتې پښتانه ښکارو چې په خپل وجود کې مونږ عزت کوي زای ته نیو په خیدر باندې راکاږه زو ستاره خبره به یاسات لاس مو آزاد او توره مو تیرا زه ورکېږئ ځلکا राजा राजा नंद बिया कश्मीर फतह करे दे गीला दे रागली वा गीले कौन वाला सोगु खान बाबा गुल बादशाह सोक से बे पुख्तो कारुना कही आगे बिया गीले न कही आगे देव तोरसली इज्जत तलाश वा चलो او ما وته د پښتو سبق خو ډېر خدي وکړه ډېر خدي وکړه خپس دور زیر باندې په کړه اقتداریا پازي سړی نه دی دا خو به د خدای د پاره ترپه د په نصیحت عمل کوو ډېر زر به ځای ته ورسې ان شاء الله رنگ بروان دی हेलो हेलो सानिया زه اقتدار خبرې کوم اوه اقتدار خان صاحب هاي هاي څومره خوش نصیب یم زه چې تاسو ما ته فون وکړو څنګه تاسو یقینا تاسو به ټیک کې بٹ یو نو زما پوره یقین چې تاسو به ما ته فون ضرور کوئ بیکاز ما تاسو نمبر
ستاسو غوندې کې هلکان چې په یوې جینۍ باندې لا غوندې احسان مو کي نو بس هغه غریبه خو لاړه په سین له وشوه بټ مسټر اقتدار صاحب یوه خبره مې یاد ساته چې زه لږه بل شان جینۍ یم ځکه ته ماته د بیا فون کولو تکلیف مه کوه انډرسټینډ نه زما خبره خو ورسالي انشا بني ادم موډم کله کله خراب وي مخام ور بټیک شولې زما په خیال خیدر ته د عزت ای جوړه تر پغاړه کا الله ملک صاحب چې دومره عزت کوم چې پورا اختر را لم ډیر شکر دی چې دې عزت کی الکا د توسه خبره مکوا زما د تربور بسو عزتي وکي او هغه برانا په خپل خو ګرځي والله کرانو ګرځي هیڅ چلنا تربورا دا وتا تم خبره چې د یو نه دویما زم نه وسوکم بیزتی کول والا ډیر نسبینه ده خا تا ته چې چاپلونه لګولې دي نو هغه مې خکې دی څه دې خیال دی ورځم نه چې په زوره دله راوچته کړم زور د ګولۍ محتاج یم او زه به خپله مینه په ګولۍ نه په ډولۍ کې راولمه هلو که په رضا وي او که په مینت وي او که په بدمعاشۍ وي خو لا به د سونولال نمبر راکې لا به د جهانګیر خان نمبر راکې او لا به د سیدرانور نمبر راکې او بلکه مړه دې دې پیښو باسه سیدرانور ثانیه زما خبر خو وره ته نن بیا زما مخې ته راغی اخر ته په کومه ژبه پوهېږي زه صرف او صرف د مینې په ژبه ګډ خو زه په دې ژبه نه پوهېږم انډرسټینډ ناټ ا بګ ډیل د مینې ژبه څه دومره ګرانه ژبه نه ده دا خو ډېره خوندوره ژبه ده که یو ځل دې د دې ژبې خوند واخیستو که نه بیا به ټول عمر په خوند نه مړېږي او د زړګي سره دومره ښه به دې په زور زیر پوه کړمه چې بیا به ټول عمر لکه د خارو چغېږي چک 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 شړه اسې د دې فضول ژبې زده کولو دپاره ما سره ټیم نشته دی پوه شوې قسم مې کړی دی توبه ماتو ستا په سرو شونډو به